سلام ستړي مشئ د آزاد میډیا خبري سرویس ته ښه راغلاست. د افغانستان عسکرو د جمهوریت لارویانو ته د جنرال سمیع سادات پیغام. د مخکني حکومت د پوځ یو جنرال سمیع سادات وایي چې له مخکنیو لوړپوړو جنرالانو او افسرانو سره خبرې روانې دي ترڅو د بیا انسجام بهیر یې ژر پیل. هغه ویلي له اخته وروسته به د امنیتي ځواکونو د انسجام طرحه جوړه شي. موږ په دریو پوځي، سیاسي او مدني برخو کې خپل اقدامات پیلوو. هغه زیاته کړه چې په دغه بهیر کې به ډېر پخواني کسان او هغوی چې د جمهوریت په ړنګېدو کې لاس درلوده نه وي شامل، خو ډېره اتکا به په نویو ځوانانو کېږي. سمیع سادات زیاتوي چې لومړی به مخکني ځواکونه په کوچنیو عملیاتي چریکي ډلو ویشل کېږي او ټول لګښت یې د وطن دوسته افغانانو له لورې برابریږي. هغه وویل موږ نه غواړو چې له یو پردي هیواد څخه د لاسپوڅي په ډول پیسې ترلاسه کړو او پیسې چې بندې شوې بیا په خپلو کې سره ونښلو. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د افغان حکومت او نړیوالو ځواکونو په ضد له شاوخوا 20 کلونو جګړې وروسته یو ځل بیا په افغانستان باندې حاکم شول. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د مقاومت جبهې مشر احمد مسعود هم د پخوانیو ځواکونو د انسجام خبره کړې وه، خو هغه ډېر زیات جزئیات نه ورکړي. دوستانو که ویډیو مو خوښه شوي لایک او شیر یې کړئ. زموږ یوټیوب چینل هم درسره سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت هر چیرې چې یاستئ ښاد، آباد او بریالي اوسئ.